زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، تاسو په تیرې خپرونه کې واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره څه وایي؟ خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. تاسو کې غوره هغه دی چې د خپل کور وګړو ته تر ټولو ښه وي، او زه له تاسو ټولو څخه د خپل کور وګړو یعنې میرمنو ته ښه یم. د اسلام مقدس دین خو ښځو ته تر دې حده حقوق ورکړي او دومره احترام یې ورته کړی چې د یوې ښځې د عزت له امله غټې غټې جګړې رامنځته شوي دي، د وینو نذرانې ورکول شوي، د وینو رودونه وبهېدل او په هره خوا د اسلامي فتوحاتو بیرغ راپاند شو. ابن هشام په خپل سیرت کې لیکي په مدینې منوره کې یهود له مسلمانانو سره یو ځای اوسېدل. د یهودو ته د حجاب حکم خوند نه ورکوه او نه یې دا خبره زغملی شوه چې د دوی په کلو بانډو کې دې د مسلمانانو ښځې په حیا او په پرده کې ګرځي. نو دې یهودو به تل هڅه کوله چې د مسلمانانو میرمنو په غونډه کې فساد او عریاني ته لمن ووهي، خو بیا هم په خپلو شومو پلانونو کې بریالي نه شول. لکه اوسني یهودان چې اوس هم په همدې کوشش کې دي چې څنګه مسلمانې میندې او مسلمانې خویندې بې حجابي، بې پردګي او فساد ته وهڅوي. ځینې د دوی د فریب په جال کې پرېوتلي، اما ځینې خویندو او میندو ته الله رب العزت فولادي عقیده او فولادي ایمان ورکړی دی، کله هم د دوی په جال کې او د دوی په فریب کې نه غورځېږي. یوه ورځ یوه مسلمانه ښځه په ډیر حجاب او پرده کې د سودا اخیستلو لپاره د یهودو بازار یعنې قنقا ته راغله. دا ښځه ډیره باحجابه او د غوره کورنۍ او د نسب درلودونکې وه. دا مسلمانه ښځه د یو یهودي زرګر خواته ورغله او د هغه په دوکان کې کښېناسته. یهودي چې د دې ستر او پرده ولیده نو په زړه کې د غصې اور بل شو. د یهودي وغوښتل چې د دې باعزته ښځې د لیدو او لمس کولو څخه هغه ډول خوند واخلي لکه څنګه به چې د اسلام راتللو وړاندې اخیستی. د یهود هڅه وکړه چې دا مسلمانه ښځه حجاب لرې کولو او مخ ښودلو ته مجبوره کړي، خو دې مسلمانې ښځې خبره ونه منله. دا مسلمانه ښځه د دې یهودي په دوکان کې ناخبره ناسته وه چې دې خبیث زرګر د موقع په لاسته ورتللو سره د شا لخوا د دې د قمیص لمن د دې په ملا باندې د زوړند پوړنې پورې وتړله. دا مسلمانه ښځه چې کله ودرېده نو شاتنۍ لمن یې پورته شوه او بې پردې شوه. دی خبیث او دې سره نږدې دکاندارانو په قهقه خندا کولو سره ښځې پسې شو او همداسې خندا ته دوام ورکړ. باعزته ښځې په چیغو او فریاد لاس پورې او وی ویل که زه مو وژلی وی دا ماته له دې غوره وه چې تاسو زه بې پردې کړم.
اما په تاسف سره باید ووایم چې ځینې په نامه مسلمانانې خویندې بازارونو ته په داسې جامه کې راوځي چې یو مسلمان هغې ته په کتلو سره شرمیږي، خو دوی د الله نه نه ویریږي چې د حشر په ورځ به دوی الله په خپل حضور کې دروي او الله به د دوی نه پوښتنه کوي. ګرانې مورې، ګرانې خورې، د دنیا ژوند ډیر محدود ژوند دی، لنډ ژوند دی. د ژوندون ضمانت ته نشي کولی چې زه به تل ژوندی یم، یو ورځ نه یوه ورځ به مرې، د الله حضور ته به ورځې، الله به تا سره بیا څه معامله کوي. راځه هغه جامه واغونده چې هغه درته الله ویلي او محمد رسول الله ویلي، د الله نه حیا وکړه. نو دې مسلمانې ښځې وویلي دا ماته له دې غوره وه چې تاسو زه وژلی وی او تاسو زه بې پردې کړې نه وی. دلته یو مسلمان هم ولاړ و. دې مسلمان چې دا پیښه ولیده نو د ایمان جذبه یې په جوش راغله، خپله توره یې له تیکۍ څخه راوویستله، په زرګر یې ور منډه کړه او په یو ګزار یې دا یهودي زرګر د جهنم کندې ته ورګزار کړ. ولاړ یهودان په مسلمان باندې راټول شول او دا مسلمان هم همدلته شهید کړ. دا وخت معاهده شوې وه چې مسلمانان او یهودان به له یو بل سره غرض نه لري، نه به جنگ کوي او نه به د یو بل د حیا او د دین بې حرمتي کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له دې پیښې خبر شو او په دې پوه شه چې یهودو معاهده ماته کړې ده او د یوې پاک لمنې ښځې د بې حرمتي مرتکب شوي دي، نو اسلامي لښکرې د همدغو قینقاعیانو یعنی د همدغو یهودیانو د محاصرې لپاره ولیږه. اسلامي لښکر چې ورسید نو بنو قینقاع یې محاصره کړه، تر څو چې یهودو د محمد رسول الله پریکړه ونه منله اسلامي لښکر شاته نشو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل چې یهودو ته د خپلې کړې خطا داسې عبرتناکه سزا ورکړي تر څو دوی پوه شي چې د یوې حیاناکې ښځې د عزت او عصمت څومره ارزښت وي. راشه نن د مسلمانانو حال په اسلامي نړۍ کې د کفارو او د دوی د لاڅپوسو له طرفه څومره مسلمانانې خویندې او میندې بې عزته شوې. کم دی غیرت، کم دی ایمان په ننني حاکمانو کې چې ځان ته مسلمانان وایي او د دوی په حکومت کې مسلمانې پیغلې او مسلمانې میندې د کفارو او د دوی د لاڅپوسو لخوا بې عزته کیږي، بې حیایي کیږي. کم دی وجدان په دوی کې، کم دی ایمان په دوی کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل چې یهودو ته د خپلې کړې خطا داسې عبرتناکه سزا ورکړي تر څو دوی پوه شي چې د یوې حیاناکې ښځې د عزت او عصمت څومره ارزښت. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې پریکړې او ارادې د عملي کولو هڅه وکړه. نو له بل پلوه د شیطاني لښکر څخه یو داسې کس راوړاندې شو چې لومړنی او وروستنی مقصد یې یوازې خېټه ډکول ول او د ناوړه جذباتو پوره کولو لپاره د سامان برابرول ول. دا څوک و؟ دا د منافقینو سردار عبدالله بن ابی بن سلول و. دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړاندې شو او ویې ویل ای محمده صلی الله علیه وسلم زما د همدردو یهودو ملګرو سره ښه سلوک وکړه. ځکه چې دوی د جهالت په وخت کې ابن ابي انصاب رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه سرکشه منافق څخه مخ واړوه او د ده له غوښتنې څخه یې په ډاګه او ښکاره توګه انکار وکړ. د هغو خلکو لپاره د بښنې غوښتونکی و چې د مسلمانانو په ډله کې د فحاشي او عریاني خپرولو غوښتونکي ول. اما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سرکشه منافق څخه مخ واړوه، غوښتل چې یهودو ته سزا ورکړي. د منافقینو سردار بیا پورته شو او لږ په احساساتي آواز رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ای محمده صلی الله علیه وسلم له یهودو سره ښه سلوک وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم
د باعزته او باغیرته مسلمانې ښځې غیرت او همت ته په لیدو سره بیا له ده نه مخ واړو. دا وخت منافق سخت په غصه شو. د بدبخته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ګریوان ته لاس واچو. ځان پلو ته محمد رسول الله راکش که او وی ویل زما له همدردو سره ښه سلوک وکړه. د دې منافق په ناوړه کړنه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غصه ورغله. د هغه لاسونو ته ټکان ورکه او په غصه یې وویل ما پرېږده. دا ټول د څه لپاره؟ د یوې مسلمانې باعزته او باحیا خور د عزت نه د دفاع په خاطر. ننني حکام دي که هغه واړه دي که مشران دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت پرانیزي، دا واقعه دې په خلاصو غوږونو واوري. که نن یوې مسلمانې ښځې سره ظلم او زیاتی کیږي یا د کفارو لخوا یا د دوی لاسپوڅو لخوا، دا حکام باید د هغوی په مقابل کې او د هغوی په وړاندې څنګه ودرېږي، هغو سره څه وکړي. اما په تعصب سره دوی د غلامي سرونه ورته ښکته کړي، په دې سترګې پټې دي. منافق ونه منله او په خپله خبره کلک ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قسمونه ورکول او بیا یې د خپلو ملګرو د پرېښودو هڅه او غوښتنه کوله او ویل به یې ته باید د یهودو د وژنې په اړه کړی حکم بیرته واخلي. دې منافق خپلو خبرو ته دوام ورک تر دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبور شو. ده ته یې ولیدل او ویې ویل ځه هغوی ستا دي، یعنی زما لخوا آزاد دي. که څه هم محمد رسول الله د یهودو د وژنې پرېکړه بدله کړه، خو هغوی له مدینې منورې څخه وشړل. نو خویندو، الله رب العزت تاسو ته دومره عزت درکړی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته دومره عزت درکړی. د دې یهودو د کفارو او د دوی د لاسپوڅو په غوړو خبرو باندې مه دوکه کیږئ. قرآن ته، اسلام ته، د رسول الله وینا ته غاړه کیږدئ تر څو الله رب العزت ستاسو هغه دنیا ښایسته کړي. ځکه د ژوند کولو زرین اصول دا دي چې قرآن ته، اسلام ته او د محمد رسول الله ویناو ته غاړه کیږدئ. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. خوله بنت ثعلبه رضی الله تعالی عنها په نیکوکارو صحابیاتو کې یوه صحابیه ده. د دې خاوند اوس بن صامت رضی الله تعالی عنه نومیده او د ډیر عمر خاوند و. ده ته به ډیر ژر ژر غصه ورتله. اوس بن صامت یوه ورځ د قومي معاملې څخه کور ته راستون شو. نو په کور کې په څه خبره له میرمن سره بد اخلاقي او بد کلامي راغله. د ده میرمنې اوس بن صامت ته بند په بند ځوابونه ورکړل. اوس بن صامت رضی الله تعالی عنه ډیر سور شو او وی ویل ته ما لپاره زما د مور غوندې، او له ډیرې غصې نه له کوره ووت. د جهالت په زمانه کې د دې خبرې څخه مطلب دا و چې ما تا ته طلاق درک. خوله ته معلومه نه وه چې په اسلام کې د دې خبرې څه حکم دی. اوس بن صامت رضی الله تعالی عنه چې کله بیرته کور ته راستون شو، نو خوله رضی الله تعالی عنها به ترې د ځان ساتنې په مخه لرې تلله او ویل به یې قسم په هغه ذات چې زما ځان د هغه په لاس کې دی، تا چې څه وویل هغه دې وویل. اوس چې تر څو الله رب العزت او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم زموږ په اړه څه پرېکړه ونه کړي، ما ته نشي رانږدې کیدی. له دې وروسته خوله رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته ورغله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې له ټولې قیسې خبر که. دا یې هم وویلې چې زما خاوند په بد اخلاقي سره ماته نږدې کیږي او زما بې عزتي غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د صبر کولو هڅونه وکړه او ورته ویلې خولې، ستا خاوند ستا د کاکا زوی دی، بیچاره بوډا شوی دی، د هغه په اړه له الله رب العزت څخه وویرېږه.
خولې رضی الله تعالی عنها د الله رسوله زما ځواني څه شوه؟ زما خېټې هغه لپاره ګلان وسپړل، اوس چې هغه بوډا شوی دی او د ولادت سلسله درېدلې ده، نو هغه ما ته وویلې چې ته زما مور یې. ای الله جل جلاله زه تا ته ګیله کوم. په دې خبرو سره حضرت خوله رضی الله تعالی عنها په ژړا شوه او الله رب العزت ور وګرځېدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دواړو یعنی د ښځې او خاوند په اړه د الله رب العزت د پریکړې او د الله د فیصلې په تمه شو. انتظار لا تر اوسه خوله رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مجلس څخه نه وه وتلې چې جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت لخوا وحی راوړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوله رضی الله تعالی عنها ته وکتل او په نرمي سره یې وویل ښه اخلاق خولې، الله رب العزت ستا او ستا د خاوند په اړه امر راولیږه. بیا محمد رسول الله د سورة مجادلې دا آیت ولست: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله جل جلاله د هغې ښځې وینا واورېدله چې د خپل خاوند په اړه له تا سره بیا بیا غږیږي او الله رب العزت ته فریاد کوي. الله جل جلاله ستاسې دواړو پوښتنه او ځواب اوري. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له دې وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت خولې رضی الله تعالی عنها ته وویل خپل خاوند ته ووایه چې هغه یو مری آزاد کړي. هغې ویلې ای د الله رسوله هغه سره د آزادولو لپاره هیڅ هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویلې بیا دې 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي. هغې ویلې قسم په الله هغه خو ډیر بوډا شوی دی، 2 میاشتې روژې به څنګه ونیسي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې بیا دې په 80 مسکینانو یو وسق کجورې وخوري. هغې ویلې ای د الله رسوله له هغه سره دومره کجورې هم نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې یوه ټوکرۍ کجورې مرسته به ورسره موږ وکړو. هغې ویلې ای د الله رسوله یوه ټوکرۍ به ورسره زه مرسته وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې نو لاړه شه او د خپل خاوند له اړخه کجورې صدقه کړه. له دې وروسته درته خپل خاوند سره د ښه سلوک کولو وصیت کوم. دا حدیث د امام احمد رحمه الله په مسند کې موجود دی. هغه ذات پاک او سچه دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلې رحمي، رحمدلي، نرمي، بردباري او د ښو اخلاقو په څیر اوصافو باندې نازولی دی. ما خپلو اولادونو، میرمنې او له هغې وړاندې خپلو خویندو، ورونو، مور او پلار سره د ښه سلوک کولو تجربه کړې ده. ما ته په دې لارو کې دومره کمال او تاثیر تر سترګو شو چې په اړه یوازې هغه خلک فکر کولی شي چا چې په خپل هر ورځني ژوند کې پرې تجربه کړې وي. په دې هر څوک نه پوهیږي. دا خبره خو ښکاره ده چې د میرمنې عزت هغه کسان کوي چې په خپله باعزته وي او د میرمنې توهین او سپکاوی هغه څوک کوي چې هغه په خپله سپک وي. میرمن د خپل خاوند په بدشکلي، د خپل خاوند په بدرنګوالي، د هغه په بوختیاوو، د هغه په فقر، د هغه په غریبي باندې صبر کولی شي او کوي یې، خو د خاوند بد اخلاقي بیا نشي زغملی. الله رب العزت دې موږ ته د ژوند کولو زرین اصول راوښیي چې په هغو اصولو باندې موږ روان شو تر څو رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو په درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب.